نه غواړئ چې ستاسو د وجې ان ستاسو دا کوم فیلډ دی د دې د وجې د پښتنې بدنامي شوي نو مونږ خو یې نه راولو که نه ای چا سره خور وي ته انکار وکړئ که نه چې ما سره یو جینۍ ډرامه کې راځي زه په هغه ډرامه کې کار نه کوم زه ځان سره جینۍ نه راولم زه د جینۍ سره ډانس نه کوم خو تاسو انکار وکړئ که نه ستاسو دا کم کرکټر چې دی غاړه کې امیلونه اوچته پنسه جي ستاسو په لاس باندې ګوتمې د راتلونکي کم نسل دی ا د دې نه څه زده کوي یاره بس دا د جینکو دغه خبرې خو به ترې وباسو دا به نه چیړو ځکه تاسو ګیټ چې کوم دی دا د محمد حسین سواتي صاحب په شان دی جي د هغوی نه خو مطمئن نه وي چې تاسو دې فیلډ ته راغلی بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نام د الله چې بخون کې مهربان ذات دی را سره موجود دی یار حسین سواتي صاحب جی چې تاسو په ډیرو فلمونو او په ډیرو ډرامو کې کتلې وي د دوی ګیټ اپ چې تاسو وګورئ د دوی هم د محمد حسین سواتي صاحب په شان دی چې کوم دی یو پنسه اوچته وي په غاړه کې ډیر زیات امیلونه او که تاسو د دوی لاسونه وګورئ نو ډیر زیات وګورئ او مې غوښتل چې د دوی په دې ډرامو باندې او د دوی په دې فن باندې او د ژوند باندې درسه یو څو خبره کوم یو جهان مننه یار حسین چې مختصر ټیم ورا جی ډیره مهرباني الله دې خصاته بس ټیم خو مونږ ملنګان خلک یو ورکو او نو تاسو څه تاسو کوئ زه تابعدار دا راته ووایئ چې د ډرامو ته راتګ څنګه وشو په کوم سوچ باندې او څومره ټیم نه ډرامو کې کار کوئ یاره تقریبا ټیم خو راته نه دی یا ډېر وخت شو ځکه چې دا زه چې کله دې ته راتلم نو ما یو فلم کتلی و اوربله په دې فردوس کې لګېدلی و نو دای نه پس زما بس بیا دا یو شوق پیدا شو چې اوهو زه به بس فلمونو ته په دې غټه سلیمه پردې باندې راشم نو بس هغه ارمان مو مختې پوره کو دې نه مخکې په پی ټي وي کې هم پی ټي وي کې بېوزله ډرامه مې کړې وه اسمان ډرامه مې کړې وه مسعود شاه صاحب سره نو بیا ورو د سی ډي دور شروع شو نو سی ډي له راوړو تاسو ګیټ چې کوم دی دا د محمد حسین سواتي صاحب په شان دی جي د هغوی نه خو مطمئن نه وي چې تاسو دې فیلډ ته راغلی یاره بس زه چې کله راتلم نو هغه د سوات نه یو ډرامه کړې وه شرابي که نه دا یې نه مخکې خیر زه راغلی خو لکه هغه یې بیا وکړه شرابي ډرامه نو بیا دلته راغو نشترآباد زمونږ د پېښور ته نو بس بیا هغه سره زما ورورولي وه نو یو ځای به ګرځېدو مو ډرامو ته به هم تلو هلته به مال هم راتلو زه به ورته راتلم نو بس د هغه سره ورورولي نو بس د رور په نقشه قدم زم لاړم نو بس زم د هغې نه دغه شوم ویلن کرکټر نو دا امبیلونه او دا به هغه مچولو او زه مچوم ستاسو دا کم کرکټر چې دی غاړه کې امیلونه اوچته پنسه جي ستاسو په لاس باندې ګوتمې د دې نه دا راتلونکي پښتانه چې کوم دی راتلونکي کم نسل دی ا د دې نه څه زده کوي یاره بس دا خو که څوک ښه حساب سره استعمالوي خو بیا ښه دی او که څوک په بد اړی او داسې ګیروان چینګ او منډې تړي وای نو دا بیا ناجیزه ده مونږ خو یې په دې دغه اچو چې د ډرامې کرکټر ته یې مچو بل دا زما شوق هم دی نو به د شوق نه دا کاڼي اچوم تاسو د جینکو سره په سکرین باندې راځئ آیا نه ګڼئ چې دا د پښتون یوه بدنامي د پښتنې خویندې چې کوم دي هغه په کور کې په برده باندې ناست وي نه ګڼئ چې ستاسو د وجې ان ستاسو دا کوم فیلډ دی د دې د وجې د پښتنې بدنامي شوي یاره بس دا د جینکو دغه خبرې خو به ترې وباسو دا به نه چیړو ځکه چې مونږ خپله اکټران یو نو مونږ خو یې نه راولو که نه ای چا سره خور وي ته انکار وکړئ که نه چې ما سره یو جینۍ ډرامه کې راځي زه په هغه ډرامه کې کار نه کوم زه ځان سره جینۍ نه راولم زه د جینۍ سره ډانس نه کوم خو تاسو انکار وکړئ که نه ولې شهید خان صاحب انکار نه کوي جهانګیر خان صاحب محمد حسین سواتي صاحب دو انکار ولې نه کوي نو بس دا د هغې زمونږ او د هغې یو شان حساب کتاب او رزق دی او بس لګیو دا زمونږ کاروبار دی خو بل دا چې الله دې موږ له نه هغې له دا وس ورکوي او نه موږ له موږ نه راولو څوک او باقي هغې سره خپل خوري موري پلار وي خاوند وي هغه یې راولي دا هم د رزق مسله ده واپس ځي او بس خپل کارو کې واپس ځي